السلام علیکم له کلاس ملګرو ښې جوړې برابرې د کور نه راووتم همداسې بازار ته روان وم زموږ یو ګاونډي دی دا سیندی دی تقریبا ستا څو کاله عمر دی عمر کتنا ہے تیرا 3 سال تقریبا د ده عمر دی که نه نو خبره مې دې پورې کوله چې موږ په مدرسه کې تقریبا 4 کاله وروسته موږ عربي زده نه کړه او د عربي موږ ډېر زیات کتابونه وي وخت پکې مو شو هر کتاب موږ په عربي ویو که نه موږ زده نه کړه ولې زده نه کړه اصل کې تکلم ضروري دی دا وړوکی دی 3 کاله وړوکی که ته پته شته د 3 میاشتې وروسته د پښتنو سره په دې کې د پول پښتو زده کړه ده اصل کې د خپله ژبه سیندي ده په هغې کې د اردو زده کړه ده دومره وړوکی دی دله پښتو اردو پښتو پول راځي تاله که نه پښتو ولم راځي او اردو ولم راځي سیندي ولم راځي اشزه چې کوم دی تکلم دی زموږ داسې اخ په ګډ وډو باندې سره د ویښته ژوم چوټیانې شو دي اورې واړه کړي نه دي هغه شانې غټ پاتې دي زما ویښته غټ دي که نه سینکوا دله پښتو ورځي ته په پښتو کې څه نور څه وایې چېرته روان یې اوس هندس بازار ته روان دی څه له ځې څه له ځې سبزي راوړي خبرې اورې تاسو که نه نو دغه شی د تکلم ضرورت تکلم موږ اته کاله په مدرسه کې نه موږ ټول عمر وباسو که نه خو چې اته شي کتابونه وي او تکلم نه کوو هېڅ یقین مې نه راځي چې موږ عربي زده کړو نو د وړوکی یاره ډېر مې خوښ دی خبرې دله هره ژبه ورځي دا 3 خو دله کم از کم ښه ورځي نور هم درځي لږې لږې که نه بلوچي بل هم درځي که نه نو دغه شی دی یاره تکلم ښه شی دی تکلم وکړئ اورئ او دا زمونږ علاقه ده دا پکې مو ونه دا زمونږ روډ دی ولاړ زمونږ کور دی هغې نه را روان او نور هسې خوشي تشي ځای نه دي نور خاص څه نشته اورې